मरहबा 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 मरहबा। د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې له عمومي منشي سره د یاد وزارت په مقر کې ولیدل. شیخ علي محی الدین علي القرداغي د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې عمومي منشي د مل پلاوي شیخ محمد حسن الددو د علماو د تشکیلاتو د مرکز رئیس شیخ محمد صغیر عبدالرحیم د انصارو د نړیوالې اتحادیې رئیس شیخ دکتور عبدالحی د انصارو د نړیوالې اکاډمۍ رئیس شیخ دکتور نواف تکرري عمر ارسلان د فلسطین هیواد د علماو د اتحادیې رئیس محمد سالم عبدالله الیافعی د قطر هیواد د مسلمانانو د اتحادیې رئیس شیخ القرار یعقوبی دکتور ماهر سلام محترم سالم ماهر رباح او محترم رضوان ماهر سلام رباح ماسپکین مهال د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي سره ولیدل او په اړوندو موضوعاتو یې سره خبرې اترې وکړې. د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د اسلامي امارت له بریا او فتح وروسته په خپلو فعالیتونو پیل وکړ چې تر اوسه د معروفاتو د اقامې د منکراتو د ازالې او د خلکو شکایتونو ته د رسیدنې برخو کې ګڼ شمیر د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر زیاته کړه یاد وزارت د فرایضو واجباتو سنتونو او مستحباتو پړاوونو ته په پاملرنې سره خپل ټول اړوند فعالیتونه پرته له کوم افراط او تفرید څخه پر مخ وړي. شیخ محمد خالد الحنفي وویل د اشغال پر مهال په افغانستان کې د منکراتو ګراف خپلې لوړې کچې ته رسیدلی و چې د اسلامي امارت په راتګ او د دې وزارت د منصبینو په حاکمانه فعالیتونو سره په ټولنه کې د منکراتو مخه نیول شوې. هغه زیاته کړه د ځینې ځانګړو کړیو د تبلیغاتو پر خلاف د دې وزارت د منصبینو د فعالیتونو په مختلفو برخو کې د کار ودې سبب شوی دی چې له هغه څخه د ودونو د تالارونو د ډیرکټ څخه یادونه کولی شو چې اوس مهال د اسلامي شریعت د اصولو په بشپړ ډول رعایتولو سره خپل فعالیتونه ترسره کوي. د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر په اسلامي نظام کې د امر بالمعروف د ارزښت په کتو سره وایي اسلامي نظام د امر بالمعروف او نهي عن المنکر څخه پرته نشي بشپړېدای. د افغانستان د خلکو د جهاد له مهمو موخو څخه د پردي اشغال خاتمه او د اسلامي نظام قایمول و چې لله الحمد اوس د یادو لویو موخو ته رسیدلي دي. شیخ محمد خالد الحنفي د دې وزارت د کاري ساحې په هکله وویل د امر بالمعروف وزارت د 8000 تنو څخه د تشکیل په لرلو سره په درې بنسټیزو ساحو کې چې ملکی برخو امر بالمعروف، نظامی برخو امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو برخو کې کړنې ترسره کوي چې له نیکه مرغه په ټولو یادو برخو کې ښې لاسته راوړنې له ځانه سره لري. د نمونې په ډول د خلکو د 15000 شکایتونو حل کېدو ته په اشارې سره زیاته کړه. ځینې له دې قضیو څخه داسې و چې له 19 کلونو ځنډ وروسته د دې وزارت د شکایتونو اوریدلو څانګې له خوا څخه په عادلانه توګه رسیدنه ورته شوې. دغه راز د اسلامي نړۍ شیوخ او علماو د امر بالمعروف وزارت له اصلاحي کړنو څخه په ستاینې وویل موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه له روح او زړه نه ملاتړ کوو. د دې پلاوي مشر په اسلامي نظام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ارزښت په اشاریه سره یاد چاره ارزښتمنه وبلله او د دې وزارت منصبینو ته په وینا کې وویل چې ستاسې کړنې د نور اسلامي نړۍ لپاره ښه نمونه ګڼل کیږي او د افغانستان څخه د لیدنې په ترڅ کې موږ پوه شو چې تاسې په سمې لارې روان یاست. په دې کتنه کې د اسلامي نړۍ علماو د مسلمانانو ترمنځ په خپلمنځي همکارۍ باندې ټینګار کولو سره څرګنده کړه چې که د فلسطین ولس د اسلامي نظام په جوړښت باندې وتوانیږي د اسلامي امارت تجربې به له هغوی سره د نظام په جوړولو کې ګټورې تمامې شي. دوی همدارنګه د هغو مهاجرینو ستونزو ته په اشاریه سره چې په دې وروستیو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي وویل یا د مهاجرینو سره د مرستې لپاره 2 د لومړني توکو محمولي راوړي چې پر هغوی به یې وویشي. په پای کې د امر بالمعروف سرپرست وزیر د اسلامي نړۍ د علماو سره په لا زیاتو کتنو باندې ټینګار ترڅنګ د اسلامي امارت د بریالیتوب په ځانګړې توګه د فلسطین د خلکو لپاره دعا وکړه. مرحبا 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 مرحبا